السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو مسلمانانو ورونو، زه تاسو ته په خپل چینل باندې مخاطب یم. الله پاک دې تاسو ښاد او آباد ساتي. الله دې زمونږ او ستاسو تمام شرعي ضرورتونه د خپلو غیبو خزانو دې الله پوره کړي. هر مشکلاتو نه دې الله موږ محفوظ وساتي. نن زه تاسو ته یوه اهمه وظیفه هغه تاسو ته ښیم. اکثر خلک داسې چې هغه یو بیماری ده، په هغې بیمارۍ کې نارینه او زنانه ټول مبتلا او د هغې د علاج په سوچ او فکر کې قسمه قسم مختلفو خلکو پسې هغه رواني. نو د هغې د وجې نه د تاسو ته یو اهم آیتونه د قرآن کریم څو ښیمه اهمه وظیفه ده، او کله چې تاسو هم دا وظیفه کوئ نو نه مولا پسې ګرځېدل شته، نه په جادوګر پسې ګرځېدل شته، بلکې الله پاک به تاسو له په خپله باندې شفا عاجله مستمره الله به نصیب کوي. او هغه آیاتونه هغه چې کله یو انسان ته دا بیماری راشي، هغه بیماری نوم دی جادو. او دا جادو د وس نه بلکې دا جادو د موسی علیه السلام د دور نه شروع. او څومره ساحرانو چې د موسی علیه السلام دپاره مقابلې دپاره راغلي او هغوی مختلفې حربې استعمال کړي، خو سره د هغې نه الله پاک هغه حربې د ساحرانو هغه ناکامه کړي او موسی علیه السلام ته الله پاک هغه مقابلې ګټل، د هغه غلبه الله پاک موسی علیه السلام ته ورکړې وه. د هغې دپاره زه تاسو ته دا وظیفه ښیم، دا آیاتونه قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. دا درې آیاتونه دي، کله چې دا دوه آیاتونه دي، کله چې دا دواړه آیاتونه 100 کرته یو سړی د بل سړي علاج کوي او هغه سړي باندې سحر شوی، جادو شوی، نو اول اخر کې به درود شریف وایي، بیا به دا آیاتونه 100 کرته دا وایي. قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. دا آیاتونه به 100 کرته وایي. د دې په مابین کې به نورې خبرې نه کوي. اول به ځان دم کې چې په ده باندې اثر ونشي، او پسې به په مریض باندې دم کې ان شاء الله العزیز بفضله تعالی. په یو جادوګر پسې مه ګرځئ او تعویضونه دا هر څه دی تاسو ته پراته، خو د دې اثر به د الله په فضل باندې ختمي. هغه اثر به نه وي، هغه تعویضونو اثر به او د هغې مثال به په شان د خاورو وي، هغه به سره اثر نه کوي په تا باندې. د دې د وجې نه د دې وظیفې ډېر اهتمام وکړئ، هر ملګري ته یې ورکړئ، په زرګونو روپۍ په لکونو روپۍ یو مریض چې په ځان باندې لګوي. او که دا وظیفه موږ او تاسو معمول کې راولو، عمل کې راولو، ان شاء الله تعالی الله پاک به موږ او تاسو ته په دې آیتونو باندې صحت کامله را نصیب کوي. او الله دې را نصیب کړي چې څومره انسانان په دې بیماریانو کې مبتلا دي، الله دې ټول ته صحت کامله نصیب کړي.